بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې څنګه د یوټیوب څخه تاسو عواید یا ګټه ترلاسه کړئ او هغه هم بغیر د اعلاناتو څخه. یو موضوع ته مو فکر وي چې څومره ټکنالوژي پرمختګ کوي هغومره د کاروبار طریقې او سیستمونه هغه ټول ورسره څه کیږي تغییر حالت کې وي. په یو وخت کې به یو کس ژورنالیزم لوسته تر څو پورې هغه په تلویزیون یا په یو میډیا یا په یو بل ځای کې وظیفه او دنده واخلي بیا دغه د معاش د لارې نه به عاید و. خو دا چې ټکنالوژي وخت ده اوس د دې ضرورت نه پیښیږي چې سړی یو چیرته دنده وکړي. یو ژورنالیست هغه که چیرې سکلز مهارتونه ولري د خپل ژورنالیزم برخه کې هغه مسلکي کس اوسېږي کولی شي ځان ته په یوټیوب کې یو چینل جوړ کړي. خپل راپورونه هغه موضوعګانې چې د هغه کار به تلویزیون ته کوو که هغومره زحمت او تکلیف خپل ځان ته وباسي له هغه څخه زیات عواید لاسته راوړلی شي. په همدغه شکل سره د موږ د ټکنالوژۍ د برخې درسونو برخه کې مثلا په هره برخه کې نو ډېرې لارې دي د عواید نو ګټې کول دا هم ورو ورو څه ته اوړي آنلاین طریقو ته اوړي. مثلا د یو وخت کې به ما تدریس کوو په کورس کې ټوله ورځ به مو کار کوو نو وظیفه به مو اجرا کوله په همغه فزیکي بڼه به په کورس کرایه به مو ورکوله په کورس کې به وو مثلا شاګردان به راتلل په تکلیف خو اوس د ټکنالوژي دور د حالت تغیر شوي موږ صنفونه په آنلاین بڼه مخ ته وړو نو هماغومره عواید او کار مثلا هغه په خپل کور کې لاسته راوړو د صنفونو څخه او خلکو ته ما سهولت او اسانتیا یې هغوی مثلا په دې دي چې کراوي مصرف کې لاړ شي وخت ضایع کړي نو کولی شي د څه څخه لاسته په خپل کور کې هغه درسونه څه وکړي ووایي په ډېر کم مصرف سره. نو ټکنالوژي اسانتیا به منځته راوړي. خبره لنډه وو موږ یوټیوب که چیرې تاسو چینل جوړ کړئ هغه شرایط پوره کوي تاسو ته نو یوټیوب یو تاسو ته پیسې درکوي د خپلو اعلاناتو څخه هغه پیسې تاسو ته درکوي چې تاسو د اعلاناتو څخه ګټه لاسته راوړي ځکه په یوټیوب باندې که اعلانات لګېدلي وي خو دا که چیرې ستاسو لیدونکي د افغانستان وي نو په افغانستان کې د اعلاناتو څخه پیسې ګټل مشکله دي. نو بله لاره څه ده؟ بله لار تاسې دا ده چې تاسو که چیرې تاسو چینل لیدونکي زیات وي کولی شي بعضې کسان چې دي هغه خاص کوي څه کوي؟ خاص کوي. لکه تاسو به لیدلي وي مثلا وایي موږ خپل بستې لرو زیاتر ادارات او جهین او پکیجونه لري وایي طلایي دي نقره‌ایي دي او مثلا الماس او بسته ده که نه څوک هر یو کې چې جوین کوي اوس تاسې کولی شي خپلو لیدونکو ته په یوټیوب چینل کې هغه کسان چې ستاسو علاقمند وي د هغوی دپاره بعضې شیان خاص کوي لکه لایف چټ لکه د هغوی دپاره بیجونه دا شیان وکړي د دې په مقابل کې هغه کسان چې خاص کسان دي هغوی ته د خاص خدماتو وړاندې کولو دپاره یو آپشن وجود لري په یوټیوب کې د ممبرشیپ په نوم باندې که چیرې تاسو ممبرشیپ آپشن په خپل چینل کې انیبل کړئ نو د دې نه وروسته کولی شي دغه کسان څوک چې ستاسو خاص ممبرز دي هغوی تاسو ته میاشتې پیسې درکړي مثلا 200 افغانۍ 500 افغانۍ دا تاسو انیبل کړئ ممبرشیپ نو چې څومره ډیر ممبر ولرئ تاسو هغوی تاسو ته میاشتنی پیسې درکړي د اعلاناتو څخه بغیر بل کولی شي تاسو څه وکړئ د دې لارې د یوټیوب ته پیسې راوړئ وګټئ. نو زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه دا ممبرشیپ انیبل کیږي. اوس لکه زه راځم خپل چینل یوټیوب سټوډیو برخې ته راسئ او په دې کې د ارن برخې ته راسئ کومې برخې ته راسئ ارنینګ برخې ته. اوس لکه مثال په ډول زه دا خپل چینل درته ښیم زه دا تاسو راسئ انالیټیک برخې ته که چیرې زه راسم انالیټیکل برخې ته اوس ګورم د ما چینل په 28 ورځو کې 9.1 یورو ګټه شوې ده که نه هغه ارنینګ ده کړی ده دا یوازې د اعلاناتو څخه دي او هغه هم دې وجه باندې چې د موږ لیدونکي د افغانستان نه دي نو افغانستان اعلاناتو نه پیسې نه راځي دا بعضې کسان چې مثلا نورو مملکتونو اروپایي مملکتونو کې دي پاکستان کې دي زیاتره هند کې دي نو امریکا کې دي هغه دي چې دا کتل شوي دې وجې نه دا پیسې جمع شوي که نه د افغانستان د لیدونکو نه دا نه راځي. نو اوس موږ وایو هغه کسان که غواړي مثلا ممبرشیپ واخلي موږ هغوی ته د یوټیوب د لارې نه خاص خدمات ورکړو یو هغه خدمات دي عام د ټولو دپاره یو هغه کسان چې موږ سره ممبرز دي د هغوی دپاره خاص خدمات ورکړو نو دې لپاره موږ ممبرشیپ آپشن انیبل کولی شو. تاسې به راشئ ارنینګ برخې ته کله چې ارنینګ برخې ته راغئ دلته ګوره تاسې د چی شي لارې نه ارنینګ کولی شي واچ پیج اډز شارټ فیډز اډز او یو برخه دلته ګوره وجود لري د ممبرشیپس په نوم باندې کولی شي دا ممبرشیپ تاسې انیبل کړئ. اوس ګوره سیټ اپ ما نه ده جوړ کړی لا تر اوسه د ممبرشیپ آپشن موږ نه دی انیبل کړی نو زه راځم وتایم چې سټارټ کړم ممبرشیپ دپاره یو آپشن څه کوو سټارټ کوو. اوس ممبرشیپ کوم لیول ممبرشیپ لیول 1 لیول 3 لیول 4 کم لیول ممبرشیپ مثلا تاسو اډ کول غواړئ زه وایم عام ممبرشیپ لیول وي
دا ممبرشیپ مثلا چې یو سړی به د میاشتې څومره 4.99 یورو باندې مثلا کولی شي دا ممبرشیپ واخلي. یعنی 4.99 یورو کې یو سړی د میاشتې څه وکړي تحویلوي، نو هغه موږ سره ممبر کېدلی شي چې د دې ممبر کېدلو په خاطر باندې دی به کوم خصوصیاتو ته لاسرسی لري. ارلی اکسس ټو نیو ویډیوز، فوټوز اینڈ سټیټس اپډیټس، ممبر شاوټ اوټس، پرایورټي ریپلای ټو کمنټس، کنه یعنی د دوی کمنټونو ته به موږ زر ریپلای ورکوو نسبت د نورو نه. دا به حتما کیږي، هغه څوک چې ممبرز دي دوی ریپلای به حتمي کیږي، سوال او جواب. نو ډیر کارونه نور دي، دوی ته به بیجونه ورکول کیږي. هغه کس چې موږ سره ممبرز دي هغوی به خپل نښانونه لري، مختلف لایلټي بیجز به لري. نو دلته دا اوس ګوره یو لیول ده. سو کولی شي مثلا موږ وایو چې له دې نه نور پورته خدمات ورکول غواړو، نو کولی شو موږ ورته وایو چې لیول 3 ممبرشپ. ګوره مثلا د ان نیم لیول، مثلا لیول 3 کې ګوره دا رقم ته لیولونه دي. په لیول 3 کې یو لیول 1 ده چې 2.99 دي، چې دا که څوک موږ سره ممبرز وي د هغوی کمنټ به بې جوابه نه پاتې کیږي، حتما به هغوی ته ریسپانس راځي. او لیول 2 کې مثلا په لیول 2 کې مثلا 4.99 دي، دلته دا خدمات به پکې داسې ویډیوګانې به چې موږ مثلا بعضې یو نفر موږ نه غوښتنه کوي چې موږ ته دا ویډیو جوړه کړه، نو موږ کولی شو داسې ویډیوګانې جوړې کړو چې هغه څوک چې موږ سره ممبرز وي هغوی به دا ویډیو ګوري، له دې نه پرته نور څوک بیا نه شي کتلی. خاص ویډیوګانې ممبر دپاره هم لرو. مثلا بل رقم ته ممبرشیپ هم راځي، نو لیولونه دي، فرق نه. زه ورته یم لیول 3 ممبرشیپ مې سلیکټ کړه او ورته یم نیکسټ. اوس ګورو دلته دغه لیولونو ته خپل نوم ورکول کیږي که نه. راځم اډیټ ته. مثلا د اډیټ د دې نوم غواړي، مثلا نوم مې ورته ورکړ چې دا کوم رقم ته، نو موږ چینل مثلا ته کولی شي ورته ولیکې چې ګولډ مثلا کنه دا طلا، یا مثلا موږ ورته لیکو چې دا سلور ممبر دی، اولین لیول سلور ده کنه. نو په سو باندې ته دا ممبرشیپ کمولی ډیرولی هم شي، 2.99 باندې 1.99 زیاتې کموي. زه مثلا هغه ډیفالټ مې پرېښوده په دې حالت کې. لویلټي بیج دي په دې کې، ایموجیز دي کنه. دا وروسته هم کولی شي تاسې دا جوړ کړئ. دا مو راواخیسته، اوس دغه لیول مونږ راواخیسته، دا مو ډن کړ. اوس ګوره سلور سو. ان لیول 2 ته راځم، اډیټ لیول 2 ته مثلا زه راځم نوم ورکوم چې دا ګولډ لیول ده او دا په دومره پیسو کیږي، دغه خدمات به لري که چیرې څوک واخلي که نه. او لیول 3 ته مثلا چې دي زه راځم اډیټ نوم ته هغه کوم ورته لیکم چې ډایمنډ لیول ده. صحیح شو. هغه میاشتې په دومره یورو کولی شي، کم او زیات کې مشکل نشته، دا ډن. نو یورو ځکه دلته موږ کرنسي ده چې موږ اډسنس اکاونټ د جرمني ده، دا مو راواخیسته سیټ مو کړه، دا لیولونه مو جوړ کړه، ډن نیکسټ. اوس ښه پریویس لیولز اډیټ او سوري پرس فرام پریویس لیول د دې په پخواني لیول نه اډیټ کوو چې دلته څه مسله پکې ده موږ سره. make sure you can deliver everything you offer. وای دلته به ته څه وکړې، ځان مطمئن کې هر هغه څه چې ته له پخواني لیول باید ورکولی شي، داسې نه چې د دروغ وي که نه، چې موږ کومه ادعا کوو هغه باید واوسېږي. اډ فرق نو ته دلته کولی شي د هغه پخواني لیول نه څه وکړې، اډ ورکړې چې ممبرز اونلی ویډیو راواخلې، دا مثلا که نه دا به باید واوسېږي. د دې نه بغیر مثلا نور څه باید واوسېږي، ممبر ډسکرپشن تفصیل هم ورکولی شي، ډن. اوس راځو دا نیکسټ کوو، دا مو سلیکټ کړه. اوس ګوره موږ سره دغه درې واړه لیوله ممبرشیپ وجود لري، سلور، ګولډ، ډایمنډ. اوس دغه خدمات چې دوی سره وعده کیږي که نه، چې که چیرې تاسې موږ سره ممبرشیپ واخلئ، څه وکئ ممبرشیپ واخلئ، که چیرې دغه ممبرشیپ واخلئ سلور، دغه خدمات درکوو. که چیرې ګولډ لیول اخلئ نو بیا دغه خدمات درکول کیږي. که چیرې ډایمنډ لیول اخلئ نو بیا دا خدمات درته درکول کیږي. نو دل درته ویلي دي چې که چیرې دا سیستم دی ورې جوړ کړه، بیا له دې نه وروسته ته نشې کولی چې څه وکړې، پرایسز چینج کړې. نو زه ورته وایم صحیح ده، زه پوه شوم. او اوس سبمټ فار ریویو دا بټنه به کلیک کړي، نو دا یوټیوب ته د ریویو په خاطر ځي ګوري. که چیرې موږ د دې موږ چینل د دې هغه خدماتو یا د دې ممبرشیپ لپاره الیجیبل وو، کومه ستونزه پکې نه وله، نو دا بیرته موږ ته ایمیل راکوي چې و ستا دغه ممبرشیپ الاو شو. نو بیا که الاو شي کولی شي تاسې د ما چینل هم څه وکړئ، هلته به یو سبسکرایب وي، بل څنګ کې جاین وي. که جاین مو وکړ نو دا به منت پیډ وي، چې هغه کسان چې مثلا ممبرز دي د هغوی دپاره به مثلا ممبرشیپ واخلي، پیسې ورکړي، هغوی ته به خاص خدمات نور هم وړاندې کېدلی شي. نو موږ دا سبمټ فار ریویو کوو. او که چیرې دا ګوره موږ وایو هغه کسان چې ډېر زیات علاقهمندان لري که نه، کولی شي هغوی څه وکړي،
دا انیبل کی د انکم یا د ارننګ لپاره ورته یو ښه لاره ده. ویډیو ما تاسو ته دې په خاطر جوړ کړ چې وګوري بعضي ورونه دوستان کې دي چې هغوی چینل ولري چې ډیر لیدونکي کسان ولري، نو دا د ارننګ لپاره ډیر یو ښه لاره ده. کولی شي هغوی له دې نه څه وکړي، ارننګ لاسته راوړي. نو سبمټ فار ریویو دلته ګوره دغه ټول موضوعګانې دي، تشریح راوړی دی دې په اړه باندې. نو زه ورته وایم چې دغه ټول موضوعګانې آی اګري، موافق یم او سبمټ فار ریویو. اوس دا سبمټ کوو. سبمټ فار ریویو بټن پریس کوم تر څو پورې چې دا یوټیوب ته څه وسي، سبمیشن وسي. هغوی به دا ګوري، ریویو کوي. د ریویو نه وروسته your perks were successfully sent for review، وای دا موافقانه شکل سره د ریویو د پاره لاړل ولېږل شول. نو دا ان ریویو ده ښه. نو دا به مونږ ته په ایمیل کې راځي، شاید 24 ساعتونو کې اکثریت وخت دې ریسپانس بیرته راځي چې یا کیږي او یا هم نه کیږي. نو دا و چې څنګه مونږ تاسې د ممبرشیپ انیبل کولو طریقه. چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو لایک کوئ، کمنټ و خپل نظر هم پرېږدئ چې تر څو موږ اکټیو اوسېږو او ویډیو نورو سره هم شریکوئ مخته د زده کړو په خاطر باندې. او بیا هم نور معلومات تاسې لرئ، هغه ورونه که معلومات نه لري زموږ د چینل په اړه، زموږ یوټیوب چینل ده د څه په خاطر ده، د کمپیوټر او د کمپیوټر ساینس د زده کړو دپاره ده چې دلته تاسې مختلف ویډیوګانې وجود لري، کولی شئ وګورئ. مثلا موږ سره د کم برخې ویډیوګانې دي، د سی سی ان ای زده کړه ده، د ام سی سی کمپیوټر نتورکینګ، د پایتان پروګرامینګ زده کړه، د انډراید اپلیکیشن ډیولپمنټ زده کړه. د کمپیوټر او د کمپیوټر ساینس زده کړه په اړه موږ سره په پښتو ژبه ویډیوګانې په دې چینل کې وجود لري. نو هر هغه څوک چې غواړي کمپیوټر او کمپیوټر ساینس زده کړي کولی شي راشي یوټیوب ته، په یوټیوب کې ولیکئ څه شی عبدالله سروش دغه تصویر او ته راځي، کولی شي دا چینل سبسکرایب کړئ او زده کړې وکړئ. نو تر بیا مو الله مل شه، ښه وخت.